سلام، اوس هم د یوې بجې خبرونه. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس نن سهار د شانګهای د همکارۍ سازمان په 13مه سرمشریزه ناسته کې د ګډون په موخه نن سهار د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ورسید. د اجرایي ریاست د خبرپاڼې له مخې ښاغلی عبدالله به په یاده ناسته کې له ګډون سربیره وینا هم وکړي. نوموړی به له دې سربیره د یادې ناستې په څنډه کې د یاد سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو له اساسو سره هم لیده کاته او خبرې اترې وکړي. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا ځانګړی څیړونکی او یا سیګار وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له امله مرګ ژوبله ډیره شوې ده. سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل 3 میاشتني راپور کې ویلي چې د 2019 کال د جون میاشتې تر سپټمبره پورې د تیر کال د همدې مودې پرتله د ملکي تلفاتو شمیر کې 9% زیاتوالی راغلی دی. د دې سره سم د پرېکنده ملاتړ ماموریت وایي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیر 2260 تنه و چې دا شمیر د تیر کال پرتله 6% زیاتوالی ښیي. د دغه راپور له مخې د روان کال د جون له لومړۍ د سپټمبر تر 21 پورې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې 15% زیاتوالی راغلی او همداراز په روان میلادي کال کې تر اوسه 18 امریکایي سرتیري وژل شوي او 140 نور یې ټپیان شوي دي. څارګره ملي اداره وایي د روان کال په اتلې میاشت کې په ټول افغانستان کې 632 عملیاتونه ترسره کړي دي. د دغه بنسټ د خبرپاڼې له مخې په دې عملیاتو کې د دولت 221 وسلوال مخالفین وژل شوي، 104 تنه یې ټپیان او نږدې 650 تنه نور یې نیول شوي دي. د سرچینې په ونه په دې لړ کې 2 موټر بم او 4 موټرسایکل بمونه او نږدې 400 ماینونه کشف او همداراز د 3 توغندیزو بریدونو مخنیوی هم شوی دی. خو په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا په دې عملیاتو کې ولسي وګړو او افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویل شوي. د دې سره سم 6 کسان په هلمند کې د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو په تور ونیول شول. د دغه ولایت والي ویاند وایي دغو کسانو تر دې مخکې په لښکرګاه ښار کې له غلچکي بریدونو سربیره په موټرو کې په ډیریو ماین ایښودنو او تورونو کې لاس درلود چې بالاخره د څارګرې ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو 2 تومانچې او یو اندازه چاودونکي توکي هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تېره ورځ له اسلام آباده کابل ته راغی او په سپېدار ماڼۍ کې د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره وکتل. سره له دې چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار افغانستان او سیمې ته د زلمي خلیزاد د سفر وروستی پیر په افغانستان کې د 2 امریکایي او استرالیایي استادانو د خلاصون په موخه بللی، خو عبدالله وایي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت په برخه کې د هڅو په اړه خبرې کړي دي. د ویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون 2 بهرني استادان د 2018 کال په اګست میاشت کې د کابل له دارالمان سیمې له طالبانو له لوري تښتول شوي او ویل کېږي د هغو د خوشي کولو په بدل کې د انس حقانی او حافظ رشید په ګډون د لسګونو طالبانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. او په کابل کې د موټرو د غلا په تور یو کس د پولیسو له لوري ونیول شو. د کابل امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر مسؤل وایي دا کس چې احسان الله نومیږي تېره ورځ د 10مې ناحیې اړوند له لویې څارنوالي سیمې د یو موټر د غلا پر مهال لاس په لاس نیول شوی دی. ویل کېږي یاد موټر بېرته خاوند ته سپارل شوی او له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.